راغلو ټولو کشرانو مشرانو او د امام جولو السلام علیکم. د غزل یو څو شعرونه دي چې نن تللی وم بازار ته په پیسو یې خرڅوله. حریم صاحب نن تللی وم بازار ته په پیسو یې خرڅوله، څه داسې شان پښتون و چې پښتو یې خرڅوله. دشمن د معاشرې و خو لا څوک ترې خبر نه و، دشمن د معاشرې و خو لا څوک ترې خبر نه و، راوړې یې نیشه وه په ظلمو یې خرڅوله. دشمن د معاشرې و خو لا څوک ترې خبر نه و، راوړې یې نیشه وه په ظلمو یې خرڅوله. بل شعر دا صابر صاحب چې پیسې یې پرې اخیستې خپل ضمیر یې خرڅولو، پیسې یې پرې اخیستې خپل ضمیر یې خرڅولو، رڼا یې واخیستې په تیارو یې خرڅوله. مننه. پیسې یې پرې اخیستې خپل ضمیر یې خرڅولو، رڼا یې واخیستې په تیارو یې خرڅوله. بل شعر ده چې له چا نه یې چې مړی په وړې کیسې وکړی، انور صاحب له چا نه یې چې مړی په وړې کیسې وکړی، د خپلې لور دشمن و په هغو یې خرڅوله. مکتې شعر ده چې بابا یې د دولت تندې اخیستی و ګلفامه، بابا یې د دولت تندې اخیستی و ګلفامه، جینۍ و بدنصیبه په پردو یې خرڅوله. ډېره مننه.